د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت په تېره اونۍ کې د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ اقتصادي کمېسیون د ملي پراختیا ستراتیژۍ مسوده له هراړخیزې ارزونې او لازمو تعدیلاتو راوستلو وروسته تایید کړه. د اقتصادي کمېسیون نوبتي غونډه د روان لمریز کال د اوري میاشتې په 26مه نېټه په مرمرینه ماڼۍ کې جوړه شوې وه. د ملي پراختیا ستراتیژۍ مسوده هغه جامع واحد اوږدمهاله سند دی چې د راتلونکو 5 کلونو لپاره د هیواد د بنسټیزو ملي موخو د تعیین او ترلاسه کولو په پار د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت په مشرۍ د اقتصاد وزارت په سکرتریت او د اړوندو سکټوري وزارتونو په ګډه همکاري چمتو شوی. همداراز د اقتصادي کمېسیون په دې غونډه کې په نورستان ولایت کې د 2 برېښنا بندونو د امکان سنجۍ مطالعاتو پروژې او د دې ترڅنګ په بغلان ولایت کې د تېر پارک او په غزني ولایت کې د سوداګریز مارکیټ جوړولو طرحې هم تایید شوې. یاد موضوعات د منظورۍ په موخه د اعلیقدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی دفتر ته واستول شول. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د سټنډرډ عالي شورا په 3مه نوبتي غونډه کې د خوراکي توکو او کرنیزو محصولاتو، درملو، ساختماني توکو، الکترونیک او مخابراتو، نساجي او چرم، چاپیریال ساتنې، پلاستیک، طبي وسایلو، کانونو او د څارویو د حلالې برخو کې 13 نوي سټنډرډونه او 80 د ازمایښت کړنلارې له هر اړخیز بحث وروسته تصویب شول. د سټنډرډ عالي شورا 3مه نوبتي غونډه د اوري میاشتې په 24مه نېټه په مرمرینه ماڼۍ کې جوړه شوې وه. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال دې غونډې ته د خپلو خبرو پر مهال وویل دا سټنډرډونه د هیواد تولیداتو ته نړیوال اعتبار ورکوي او په ورته وخت کې د صادراتو په زیاتوالي کې هم مهم رول لري. محترم ملا صاحب د سټنډرډ ملي ادارې څخه وغوښتل چې یاد سټنډرډونه په جدي ډول تطبیق او وخت په وخت یې راپور د ریاست الوزراء له اقتصادي معاونیت سره شریک کړي. د اعلیقدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی په مشرۍ د اقتصادي کمېسیون په ځانګړې غونډه کې د شوو 14 پریکړو د تعقیب په موخه غونډه ترسره شوه. دغه غونډه د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال په مشرۍ د روان 1404 لمریز کال د اوري میاشتې په 28مه نېټه په مرمرینه ماڼۍ کې جوړه شوې وه. یادې غونډې ته د اعلیقدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی په مشرۍ د اقتصادي کمېسیون په ځانګړې ترسره شوې غونډه کې د شوو 14 پریکړو د تطبیق په اړه اړوندو وزارتونو او ادارو خپل کاري راپورونه او جوړې شوې کړنلارې وړاندې کړې.